بسم الله الرحمن الرحیم. راځو فیسبوک ته facebook.com دلته ولیکئ. ابل ارزم سید عباس ته آی ډي جوړه وکنه. نو سید عباس ته موږ آی ډي جوړه وا دغه ځای کې ورته لیکو دغه د تیارې نوم هم راغلی په دې باندې کلیک کولی شئ. خو زه ورته لیکم سید عباس هغه 186@gmail.com څه افغان وي که دا افغانستان باندې مې دا ګوتې عادت شوي دي زه زر لیکي ډایرکټ انته په خپله لاړه لاس او پاسورډ یو دغسې هغه ما سید عباس چاته نه ښیي څنګه ده دغه نور هسې هم نه ده زده ویډیو پسې وګوره بیا نو دی بیا ځان ته پسې وګورې ښه څلور فرینډ ریکویسټ راته شوي دلته ګوره فرینډز دي څلور یې لیکلي دی مطلب دا چې څلور فرینډ ریکویسټ راته شوي یا د تا چا قبول کړي دي څلورو کسانو ګورو چې څنګه دي څلور فرینډ ریکویسټ شوي دي غازي خان پیژنې سید مصطفی حیدري پیژنې دا بل نه پیژنې عبداللطیف پارسا خو هسې نه پیژنې نو څه څه دلته سره ناست ده چېرته صنفي دی ده ښه راځو دا خو فرینډ ریکویسټ ښه دا که ځان سره ته چیرې ملګري کوې نو دغه باندې خو ټول ښه پوهېږئ زه به زه در سره سړي ته په تېر صرف کنفرم بټن باندې به کلیک کړي نو دا به درسره ملګري شي دا څوک د نوی پیدا سوی ما ته هم د هرې آی ډي ته هغه کوي ریکویسټ کوي ما خو نه ده فرینډ کړی ښه ما خو دا څوک وي او ډیلیټ کوې ډیلیټ ریکویسټ ډیلیټ یې کړه راځو په دې خپل نوم باندې کلیک کوو چې دې سره څه کېږي خپل نوم باندې چې کله کلیک کړې بل ورځ مې هم درته ویلي څه شي چې تا شیر کړي وي یا د ملګرو تب کې کړی یا د اجازه ورکړې چې تا په ټایم لاین باندې د تا په پروفایل باندې پوسټ وکړي چې لیکل په وکړي نو صرف هغه لیکل به پکې ښکاري نو راځو په دې کې موږ تاسې اول پوسټ کوو اول به دې کې ټایم لاین بیا د اباوټ فرینډز وغیره وغیره ښه راځو دلته زه ښه اول عکسونه راخلو بل ورځ مو روان اخیستې لکه چې ایډ فوټو باندې به کلیک کړې نو اپلوډ فوټو روان اخیستل څه راخیسته خو هم دغسې و که نه فرض که دا عکس مې راواخیسته او عکس اپلوډ کېږي دې وخت کې او چې کله اپلوډ شي بیا درته وایي چې د دې سایز لږ کم وي د دې پروفایل پکچر یو برخه راخلي کراپ کوي په خپله کراپ خو موږ تاسې څو وارې وویلې انټرنیټ چې څومره تیز وي هغومره به تیز کار کوي زر به کار کوي بل وارې هم په دغه جې ولاړ وي د دې فایل سایز هم دومره زیات نه لکه د دې چې وخت نیسي فعلا زه به یې وګورم د دې سایز تر څو سایز یې دا 481 KB تقریبا نیمه MB ده ګورو دا چې کوي زه به درته ریکارډینګ ودرم ښه داسې هسې اپلوډ څه خبره دغه شوه کور فوټو کې به یې چیک وکړي داسې کار وکړي اپلوډ فوټو بیا بل به راواخلو ورکې که دغه اوس د دې په تنګ کړو ګوندې راواخلي ښه کنې راخلي پوسټ کوو بیا زه څو دلته دا دویم ټیپ دې باندې کلیک کړي بل ټیپ راخلاصوه چې دغه ده اپلوډ کړو دا عکس تاسې دلته برابرولی شئ او سیف چینجز باندې چې کلیک کړي نو دا به د تا په ټایم هغه باندې ولګېږي کور فوټو تر څو چاته نه ښکاري چې د تا آی ډي یې راخلاصه کړې نه چې کله تا آی ډي ټایم لاین دې راخلاص کړي نو دغه ځای کې دا ورته ښکاري او دغه عکس چې ده دا چې ته پوسټ وکړې چاته میسیج وکړې چا سره خبرې کوې غږېږي ورسره دا په هر وخت ښکاري ګوندې دا زر اپلوډ شي 1 2 3 4 دغه کې موږ سایز وګورو که د کوم یو ډېر کم ده ښه د دې سایز 600 KB ده انټرنیټ هم لړې لړې ده که څنګه ده که دا داسې وایي چې اپلوډ دغه نه تېرېږو ځو نور کار پرې کوو ښه متوجه دلته کمپیوټر بند کړه پوسټ چې کله ته کوې ورډس آن یور مایند دلته یې ته لیکلي دي اکثره خلک چې ګیز راجکس دلته کلیک کړي که نه نو دغه ځای کې سلام دوستانو یا سهار په خیر ولیکي اکثره خلکو دغه عادت ده سهار په خیر خامخا لیکي ښه د فیسبوک اصل کې د دې مطلب څه ده په دې باندې خو اول ځان نه پوه کوي دې ته یې ټولنیزې رسنۍ سوشل نیټورک ورته نو سوشل میډیا هم ورته ویلی شئ
ټولنیز کارونه چې اکثره دغه لپاره په هغه کې خلک دا استعمالي خو موږ او تاسې د ماړۍ لپاره استعمالو ولا سخته ماړۍ ده کاسې دغه طرف ته څنګه کوي ورته سیاکز واخلم او کرایه ولا اوله موږ لاړو سټو کنډو کې ولاړي تیرې او سلفیانې دي که نه سلفي سړی واخلي صحیح ده د هغه لپاره خو هره ورځ هم نهار وخت ډېر خلک داسې وي چې بس خو هر وخت وینم د دې مطلب دغه و اصل کې دوی د دې تر شا مطلب چې مطلب یې دغه و چې یو کس په مشکل کې ده فیسبوک کې به تا ډېر ملګري وي ته هر وخت لاسرسی هغو ته نشې لرلی موبایل باندې مصرف ډېر کېږي که نه اوس خیر لږ ارزانه څه مخکې بیخي قیمت و تاسې ته به دغومره معلومات وي نو ته موبایل دغومره باس سره کوې ډېر وخت نیسي یو مشکل ته بیکس دلته یې پوسټ کړه چې ملګرو که تاسو چېرته بیګئ دې مشکل حل څه شي ده یا دا موضوع دا کار زه شروع کوم تاسې څه مشوره ده نو هغه هر څوک خپل نظر درکوي ته بیا ګورې چې یاره څه فایده یې ده خو موږ او تاسې چاته ښه نظر چېرته ورکو پښې ویو کوشش باید وسي دغه لپاره استعمال دا مطلب یې دغه و چې دوی لپاره استعمال شي خو دې کې اوس موږ او تاسې چې ګورو د شي لپاره استعمالېږي هغه تاسې موږ او تاسې خپله ګورو سهار په خیر او وغیره وغیره ښه بیا د چا سره ته شریکه شیر کې چا سره پبلیک مطلب عام له هر چا سره شیر کوم چې څوک هم د تا آی ډي را خلاصه کړي که هغه د تا سره ملګری وي که نه وي ملګری دا پوسټ لیدلی سي پبلیک دا مطلب ده له دې نه وروسته بل اپشن ده پکې فرینډز صرف له ملګرو سره شریکه که چې تا سره ملګري وي لکه ما چې لږ مخکې یو دوه کنفرم کړل پارسا وي او بل هم حیدري او آپشنز دلته لیکل نه پیغام څه مشکل کې جوړ څه مور معنا ډېر دې باندې که تاسې کلیک کوئ نه پیغام چې څه مشکل ده دې کې یو څه نور آپشن هم راځي لکه انلیمي ځان لپاره مثال یارې دا پوسټ رانه ورک نه شي ځان لپاره هغه کا څه به کمپیوټر کې سیف کې فیسبوک دې راته وساتي انلیمي صرف ځان سره شیر کوي څوک هم نشي لیدلی او په دې کې کسټم ته که تاسې لاړ شئ ما تاسې ته مخکې ویلي چې کسټم او مینول کمپیوټر کې چېرته وګورئ په خپله خوښه اوس چا سره شیر کوئ چا سره نه شریکوئ دې باندې کلیک کړه نو دې باندې چې کله کلیک کړه درته چې چا سره ملګرو سره ورته چې نه صرف د عبداللطیف سره شیر کړه یو بل ملګری بس نور کسان باید ونه ګوري یا په دې کې ته که چېرته ګروپس وغیره کلوز فرینډز وغیره دلته چې کله ته ملګري ایډ کړې راجب کې صرف د هغو سره شیر کړه یا چا سره ټولو سره شیر کړه خو هغه بل څه حیدري و څه نومېده مصطفی حیدري په هغه لیکلي په دري که نه سید سره ښه دغه ده ورته هم چې ده سره شیر نه کړي ډونټ شیر وید پوه نه شم آنلاین ده بس ده سره یې مه شیر کوه سیف چینجز کوه ټول کسان به ګوري سید مصطفی حیدري به یې نه ګوري ښه زه دا پبلیکلی شیر کوم ښه په دې کې تاسې کولی شئ یو عکس سره ملګری کړئ پکچر باندې کلیک کوئ دلته عکس راواخلئ دغه عکس به زه راواخلم ځکه دی لږ مخکې هم زه راپلوډ کړ څه مشکل سته انټرنیټ لکه چې ډېر سلو غوندې بل به راواخلو ښه په دې کې تاسې ملګري ټک کولی شئ ټیک څه هغه د کار ده دلته فرض کړه زه کې دي کومه سید لري مصطفی خو هسې کمنټونه را شروع کړي عبداللطیف به پکې راونیسو چې سره ملګري یا کس پکې ټک کولی یم چې ټیک دا مطلب ده چې دغه پوسټ چې ته کوې د تا په ټایم لاین باندې به هم شیر شي او که چېرته عبداللطیف پارسا تا ته اجازه درکوي د هغه په ټایم لاین باندې به هم شیر شي او فیلینګ دلته راخیستی شي فیلینګ هیپي وغیره سلیبریټینګ او میټینګ او واچینګ وغیره وغیره سلیبریټینګ ته راځو څه شي فرض کا برډ ډے ونټر هسې هم ښه زمی ده چې په سخت کې خوشحاله یم دا سلیبریټ کوو له دې نه وروسته کوم ځای کې چیک ان دلته ورته ولیکه چې ګردیز افغانستان او سیټ ډیټ تاریخ هم ورته دی په خپل هم تاریخ لیکي چې کله پوسټ وکړي ته هم ورته مطلب بدلولی هم سې پوسټ باندې چې کلیک کړې نو د تا پوسټ به ووسي په دې وخت کې کیدای شي هغه عکس هم ځان سره اپلوډ کړي لږ وخت به ونیسي ښه عکس یې اپلوډ نه کړه خو هغه ځای درته وښودی چې په ګردیز کې نقشه ګوګل ارت ګوګل میپ هغه یې راواخیسته
بیا دا لایک بټن لري خو خول لایک بیا په څو قسمه د نن سبا مینه مې پر راغله خندا دې ورته راغی ورته حیران سوې زړه یې در وسته غوسه سو وغیره وغیره ښه کمنټ کولی سي کمنټ تبصره کولی سي رقم تبصره کوي موږ دا رقم تبصره کوو په کمنټ کې ته کولی سي چې عکس راواخلې او یو سټیکر وغیره څه هغه لیدلې خو به مې هغه هم ورسره پوسټ کولی سي شیر د خپل ملګرو سره شیر کړه ښه چا سره شیر کړې شیر ناو پبلیکلی ډایرکټ ته میسج ښه نه درکوي طریقه سره وکړې تا ټایم لاین باندې به شیر سي شیر دې ته راځم سینډ ایز میسج په میسج کې دغه پوسټ عبداللطیف یا بل ملګري ته ولېږه یا شیر آن فرینډز ټایم لاین د عبداللطیف په ټایم لاین باندې که چېرته دوی اجازه ورکوي هغه باندې شیر کړه خو زه راځم دې شیر ته او په دې شیر کې تاسې کولی شئ هلته لیکلو سره وکئ پبلیک او هغه ورته انتخاب کئ ځای او ملګري پکې ټک کئ دلته کولی شئ تاسې چا سره شیر کوئ هغه اپشن دلته هم شته ان ګروپ دا نوی ده پکې په یو ګروپ کې شیر کا فرض که ګروپ ته زه که دلته ولیکم ډېر ګروپونه نومونه به راوړي خو تا یو ګروپ هم نه ده جاین کړی اکثره ته به یې دې لپاره ګروپ جاین کوې که نه نه شئ کولی د هغه نه بغیر ان یور اون ټایم لاین په خپل ټایم لاین باندې دا شیر هم کا پوسټ باندې چې کلیک کړي نو دا هم شیر کېږي له دې نه وروسته چې دا په دې کې راځو عکس ګوره تاسې له سټیټس نه هم کولی شو که فوټو او ویډیو باندې کلیک کړئ نو عکس هم اپلوډ کولی سي ویډیو هم اپلوډ کولی سي بیا دلته دوه اپشنې دي کریټ فوټو ویډیو البم یا البم مطلب ډېر عکسونه ډېر ویډیوګانې به یې پکې او دلته دې ځای نه اپلوډ فوټوز ویډیوز دې کې عکسونه ته زیات راخیستی سي خو د البم په شکل باندې یو نوم به نه لري په هغه کې ډېر عکسونه دي مطلب تا پوسټ کړي دي یا ډېرې ویډیوګانې دي اپلوډ کړي به دي پوسټ کړي دې باندې به کلیک کړي عکس به راواخلې که لیکل سره کوي لیکل هم سره کولی شي دې جمع باندې کلیک کا پلس یو بل هم راواخله اپلوډ کا هماغه اپشن یې دلته هم دي سره عکس او ټیګ او فیلینګ او چیک ان لوکیشن مطلب او سیټ ټایم اینډ ډیټ دا چې کله اپلوډ سي بیا ته کولی شي چې پوسټ وکړي زه فعلا دا پوسټ نه کوم راځو بل اپشن لایف ایونټ فرض کا لایف ایونټ کې چې راځي ورک چېرته د کار شروع که تعلیم دې چېرته شروع که فرض کا کوزده دې وکړه زه خو هغه ته راغلم کوزدې نه به تېر سم ته چې سکول ته لاړم کوم سکول ته لاړې هغه سکول معلومات به دلته ورکړي که نه یې ورکړې هېڅ پروا نه کړي که نه سکول نیم دلته ولیکه دا سته نه که واخیسته خو واخیسته که وای نه اخیسته نو نه دی اخلي او ښه دا دې ولیکه سیو کا نو تاریخ هم دلته ورسره ولیکې څه نور معلومات هم ورکولی سي گردیز وغیرہ هم سره ولیکه سیو نو سیو سره به ډایرکټ د تا په ټایم لاین باندې شیر هم سي ښه زه دا ریفریش کوم ریفریش بټن دلته به دې کې دغه دی F5 چې ووایه هم ریفریش کېږي دا صفحه تاسې وګورئ دغه ځای کې لاندې به چېرته لیکلي هم وي سیلیبریټینګ وینټر اپلوډېډ وای نه اخیسته اباوټ ته چې لاړ شو راځو هسې هم اباوټ ته دا ختم شو نو اباوټ ته زه ځمه که چېرته هغه سوی اپډېټ سوی وي دغه ده ګوز ټو بیان پبلیک سکول وغیره دلته یې ولیکه او شمېره دې هم دلته ښکاري دلته د ځان په باره کې ته معلومات لیکلی سي چېرته کار کوې ورک اینډ ایجوکیشن باره کې معلومات لیکلی سي پلیسز وي هیو لیفټ باندې اپشن یې بدلېږي دې باندې کلیک کوه او ځای ورته لیکه صحیح ده معلومات دلته ته ورکولی شي خو زه فعلا دې نه تېرېږم مختلف معلومات ته دې ته ورکولی شي کومو ځایونو کې اوسېدلی د کوم ځای هغه معلومات ورکولی شي کانټیکټ اینډ بیسک انفو ورکولی شي چې مثال موبایل شمېره خو دې دغه د نورې هم ورسره لیکلی سي ادرس دې لیکلی سي فیملی اینډ ریلیشنشپس کې لیکلی سي چې دلته مثال یو ایډ یور ریلیشنشپ سټیټس دلته ولیکه چې مثال واده دې کړی نه دې کړی کوزده دې کړی نه دې کړی وغیره وغیره ورته مګې نه لیکو او ډیټیلز اباوټ یو ځان باره کې نور معلومات وضاحت رایټ سم ډیټیلز اباوټ یو څه کاری ایډ نیک نیم لکه کور کې څوک څه درته یایي کوم نوم باندې مشهور یې وغیره وغیره لایف ایونټس هم دلته ته پکې لیدلی سي لایف ایونټ کې د مثال چې سټارټ سکول ایټ بیان پبلیک سکول وغیره وغیره دغه رقم نور معلومات هم ایډ ایونټ په فلاني ځای کې مې کار شروع کړی په فلاني ځای کې مې دا کار هم کړی لکه څه سی وي کې خلک لیکي نو هغه دلته هم ورسره لیکلی سي بیا که موږ راسو فرینډس ته نو تا ته د خپل ملګري ښیي چې څومره درسره ملګري دي 2 کسان تا سره ملګري دي فعلا او فرینډ ریکویسټ 2 کسانو ته کړي دي فایند فرینډس باندې که دلته کلیک کړي یا دلته په کلیک کړي یوه خبره ده دلته ته ریسنټلی ایډیټ د نږدې وخت کې چې تا
اډ کړي ملګري کړي دي خو زم فاین فرندز باندې کلیک کوم که څوک دې را پیدا کول دلته به نوم ورته ولیکي ډایرکټ درته را پیدا کوي یا دا کسان ځان سره ملګري کوي ورته زه ملګري که دوی دې هم خوشحاله وي او دا کسان چې دي دا که ځان سره ملګري کوي سید امین ګردې ځای وغیره وغیره اډ فرند ریموو سره لرې کولی شي یا په نوم باندې پیدا کولی شي څوک تاسو نه د ملګری فرض که ته الفلا پکتیا را پیدا کوې نو الفلا ورته ولیکه پکتیا ورته ولیکه نو څنګه چې انټر کې په ټوله نړۍ کې به دې نوم صرف د یوه آی ډي دا اډ فرند باندې کلیک کړه تا سره فرند ریکویسټ لاړه که چېرته هلته کنفرم سو خو ته به ورسره ملګری سې که نه به یې ورسره ملګری له دې نه وروسته ته د عبداللطیف پارسا موچوال فرینډز څه معنا چې د عبداللطیف سره ملګري وي او هم د تا سره ملګري وي د سید مصطفی حیدري سره موچوال فرینډز مطلب چې د سید مصطفی سره ملګري ته یې غواړي چې ملګري یې کړي ځان سره دلته بل نوم مثال دلته ته ورته ولیکه پکتیا فرض که دغه ځای کې پکتیاوال دې ورته ولیکه چا چې په خپله آی ډي کې پکتیاوال لیکلی وي صرف انټر کا صرف هغه کسان به ټول درته ښي او په دغه سپیل یې لیکلی وي همدا رقم دلته ورته لیکلی شي بل شی مثال احمدځای او توتاخیل او ګردیزای وغیره وغیره هغه هم ټول درته کوي له دې نه علاوه ته کولی شي چې دلته راشي هوم ټاون چا چې هوم ټاون هلته اباوټ کې ګردیز لیکلی وي بل ښار لیکلی وي هغه چې چا لیکلی وي هغه ټول کسان به په دې لیست کې درته وښي له دې نه علاوه کرنټ سټي کې چا دا هم هلته په اباوټ کې ستا ځان باره کې چې کله ته معلومات لیکي کرنټ سټي کې چا ګردیز یا کابل انتخاب کړي ته کابل سرچ کوي کابل به درته وښي او که ګردیز سرچ کوي ګردیز به درته وښي سکول دی مثال چا چې بیان سکول کې نور کسانو درس ویلي هغه خو نور شته نه څنګه ده لا جوړ هم نه ده صحیح نو هغه به ټول درته وښي کوم پوهنتون وغیره دغه هم تاسې دې باندې هم کسان را پیدا کولی شئ له دې نه وروسته زه ورته هم چې ډن او تر وځمه دې فاین فرینډز باندې کلیک یم ګورې دغه ځای بېرته درته را خلاصېږي خو راځمه بېرته سید عباس باندې زه کلیک کوم دلته چې پاتې نه وي فوټوز هغه عکسونه چې تا اپلوډ کړي وي خپل فیسبوک ته هغه ټول درته ښي او لاندې چې کوم موویز او ټي وي شوز وغیره ورسره ښکاري دا صفحې دي پیجز دي په فیسبوک کې که لایک کړي دي وي هغه هم دلته لیدلی شي له دې نه علاوه په دې کې نورې هم ډېرې اپشنې دي کومې ویډیوګانې او چیک انز وغیره چیک انز مطلب کوم ځای که چا چیک ان کړي تا په خپله سپورټ صفحې میوزیک صفحې پیج چې کله جوړو بیا انشاءالله دغه هم لیدلی شو دا دې که لایک کړي وي هغه هم ټولې ته ځان ته لیدلی شي او که چېرته غواړې چې یو چا ته میسیج وکړي د میسیج نه مخکې دغه باندې مو کار وکړه په دې هم کار وکړه راځمه هوم باندې ور کلیک کوم هلته په خپله هم راسي انشاءالله هوم کې چې درته ښکاري هر هغه څه چې تا له خپل ملګرو سره شیر کړي وي ملګرو دې شیر کړي وي کوم پیج صفحې تا لایک کړي وي هغو شیر کړي وي یا کوم ګروپ تا جوین کړی وي هغه کې چې شیر سوي وي یا د تا ملګری په یو شي باندې کمنټ وکړي لایک ورکړي هغه ټول دلته ښکاري لایک یې ګوره ډېر فکر کوي اکثره خلک په دې باندې نه پوهېږي تاسې دواړه ډېر مصروف یئ بیخي ډېر مصروف یې بند که کمپیوټر دلته لکه چې داسې دی مارانو ته هغه بین به څه ورته وایي که څه شپېلې ورته وایم نو لایک کې ډېر فکر کوئ چې کله تاسې لایک شي ته ورکړه یو وارې په موقت ډول د تا له ټولو ملګرو سره شیر کېږي دا په ټایملاین باندې نه ښکاري خو هغوی ټول ته راځي چې فلاني عمران دا شی لایک اکثره ځوانان خو ډېر شوقیان چېرته د ډم یا کس ګوري لایک ورکړي هغه نه بیا موږ ټولو ته راسي پسې زه اکثره ځکه دغه وړکي ډېر ملګري کوم هم نه شخصي آی ډي کې ډمانو خو دور ده که نه مشکل ټول په دغه ځای کې ده نو دغه ځای کې ډېر فکر کوئ دغو شیانو ته لایکونو مایکونو کې لږ نه ډېر فکر کوئ لایک کمنټ که چېرته وکړئ هم دغه رقم کېږي شیر خو دې کې هسې هر وخت وي بیا تا په ټایم لاین خو کمنټ دی وکړي هم ښکاري ملګرو ته دی که لایک دی ورکړه هم ښکاري بیا په دې کې هم هغه اپشن شته چې مثال فوټو ویډیو جګه کا فیلینګ اکټیویټي دې کې یو نوی اپشن اوس دې کې فعلا نه ښکاري هرې آی ډي ته نه ښکاري چې لږ استعمال کې لایف په نوم باندې یو اپشن د لایف LIV 11 ویلی کېږي لایف خو معنا کې فرق راځي لایف په ژوندۍ بڼه ته خپلې کیمرې ته کښېنې تا ملګري دې لیدلی شي که ته څه ورته وایې مثال دا درس زموږ شروع ده که زه دا لایف کړم فیسبوک باندې ټول خلک یې لیدلی شي خلکو ته به زه ښکارم ځکه چې کمره ما طرف ته لګېدلې وي که کمره چېرته موږ کیمره دې طرف ته ولګو پروجیکټور طرف ته نو بیا خلک نور کسان هم لیدلی شي فیسبوک باندې دغه درس ډایرکټ له دې نه وروسته
دلته که تاسو ګورئ ډېرې آپشنې دي پکې لایو ویډیو دلته سته پکې خو دا ته نه لایو کېږي بل څوک چېرته لایو وي فیسبوک باندې ته هغه ګورې هغه لیدلی سي خو دلته راځو ویلکم وغیره دا میسیجونه میسنجر ته که تاسې لاړ سئ مخکې دا آپشن نه و پکې مخکې به ته له کمپیوټر نه چا سره غږېدای نه سوې اوس له کمپیوټر نه ورسره غږېدای سي ورسره لیدلی سي په میسنجر لکه په هغه کې چې میسنجر ځان ته انسټالوي په موبایل کې دغه رقم دغه میسنجر باندې اوس تاسې له فیسبوک له کمپیوټر نه هم غږېدلی سئ او هم ورسره لیدلی سئ دغونه درس بس دا په دې کې چې کوم د نور داسې خاص شي نشته نیوز فیډ باندې که تاسې کلیک کړئ تاسې که نوي شي چا شیر کړي وي هغه درته ښیي میسیجونو ته ځي ویلکم میسیج ته کوم ګروپونه ته جوین کړي ګروپس ته ځي کومې صفحې دې لایک کړي وغیره وغیره دا صرف هغه ځای ته تاسې رسوي او د وتلو طریقه څنګه ده چې دې باندې به کلیک کړي او تر وبوځئ